د پخوا زمانې کیسه ده. په یو کلي کې یو اوښ اوسېدو چې د هغه نوم بابر و. بابر ډېر زیات محنتي او ایمانداره و. خو په دې کلي کې یو چالاک او هوښیار ګیدړ هم اوسېدو چې د هغه نوم ضریاب و. د دواړو ملګرتیا جوړه شوه، خو د دې فطرت د یو بل نه مختلف و. اوښ ډېر ساده زړه والا انسان و، خو ګیدړ ډېر زیات چالاک و. هغه به همیشه دپاره د خپل فایدې سوچ کولو. یو ورځ ګیدړ اوښ ته وویل چې ملګري، د سیند نه پورې یو پټی دی چې هلته کې ډېر زیات خواږه او مزېدار ګني دي. راځه دواړه به لاړ شو او مزې سره به ګني وچوپو. اوښ د ګیدړ خبره ومنله او دواړه پټي طرف ته روان شو. په لاره کې دوی ته یو سیند مخې ته ورغی. ګیدړ ته لامبو نه ورتله. اوښ ګیدړ په خپلې ملا باندې کېنولو او د سیند نه یې پورې کړو. کله چې دواړه د سیند نه بل طرف ته ورسېدو، نو په پټي کې داخل شو او ګني خوړل یې شروع کړو. اوښ سکون سره لګیا و، ګني یې خوړو، خو بل طرف ته ګیدړ ډېر زر لګیا و او ګني یې خوړو. ګیدړ چې کله موړ شو، نو هغه په زور سره چغې وهل شروع کړو. اوښ ویرېدو او ورته وویل چې دا ته څه کې؟ چغې ولې وهې؟ اوس به زمیندار راشي او موږ به ووهي. ګیدړ ورته په خندا سره وویل چې دا خو زما عادت دی. زه چې کله موړ شم نو بیا خامخا چغې وهم. زمیندار چې کله اواز واورېدو، نو چوکۍ یې راواخیسته او پټي طرف ته یې رامنډه کړه. ګیدړ چې کله زمیندار ولیدو، نو دوه یې خپلې کې او دوه یې پردۍ کې او وتښتېدو. خو بل طرف ته اوښ د بدن نه ډېر زیات غټ و، نو هغه ګیر شو. زمیندار اوښ سم ډېر زیات ووهلو او اوښ ته په مشکل سره خپل ځان بچ کړو او واپس د سیند نه پورې راغی. اوښ ډېر زیات خفه و، ځکه چې ګیدړ ده سره دوکه وکړه او ده د ګیدړ د چغو د لاسه وال وخوړو. په بله ورځ باندې اوښ ورته وویل چې راځه بیا ځو هماغه پټي ته. هغه ګني خو ډېر زیات مزېدار و. راځه دواړه به لاړ شو او په مزې سره به ګني وچوپو. ګیدړ د اوښ خبره ومنله او ورسره را روان شو. کله چې دوی دوباره د سیند خواته راغلو، نو ګیدړ بیا د اوښ په ملا باندې سور شو. کله چې اوښ د سیند منځ ته راغلو، نو اوښ د سیند په منځ کې کېناستو. ګیدړ ویرېدو او چغې وهل شروع کړو چې دا ته څه کې؟ اوس به زه ډوب شم. تا ته پته ده ماته خو لامبو نه راځي. اوښ ورته جواب ورکړو چې یره دا زما عادت دی. زه د خوراک نه مخکې خامخا لامبم. ګیدړ په اوبو کې پریوتو او لاس او خپې وهل شروع کړو. ډېر زیات په مشکل سره یې خپل ځان بچ کړو او د سیند غاړې ته ځان ورسولو. هغه ټول په اوبو کې لوند شوی او د ساړه نه رپېدو. ګیدړ ته اوس ورو د خپلې غلطۍ پته ولګېده او احساس هم ورته شروع شو. اوښ ورته وویل چې تا ماته دوکه راکړه. ستا د لاسه ما وهل وخوړو. دا ما تا ته سزا درکوله. په دوستۍ کې به دوکه نه ورکوې. ستا د وجې زه په مشکل کې مبتلا شوی وم. د دې د وجې ما ته هم په مشکل کې مبتلا کړې. ګیدړ ډېر زیات شرمنده شو او د اوښ نه یې معافیانې غوښتل شروع کړو. د دې ورځې نه پس ګیدړ چا سره هم دوکه ونه کړه. سبق: دوستي اعتماد باندې قایم وي. چې کم دوست بل دوست ته دوکه ورکوي، نو آخر کار هغه به خپله هم نقصان وچتوي.